تاسو ته چې کوم تصویر یا کوم عکس په تمبنیل باندې ښکاره شو نو دغه ویډیو تاسو سره شریکوم. خو دا ویډیو د دې دپاره تاسو سره شریکوم چې دا یو عبرت شي ستاسو لپاره. په کورونو کې نن سبا خلک څنګه د ځان نه ریکارډینګونه کوي، خپلې کوم شخصي او پرسنل ویډیوګانې چې کومې دي هغه په موبایلونو کې ساتي او بیا ترېنه هغه یوه نه یوه ورځ په سوشل میډیا باندې وایرل شي. قدرمنو، دغه واقعه هم همدغسې شوې ده چې ښځې خاوند خپل منځ کې مینه محبت کولو یا هر څه چې کول یا دوی کورولو دپاره نیت کړی، خو دغه ویډیو یې د ځان نه کړې ده. نو کله چې ویډیو شوې ده بیا دغه موبایل چې دی دا د دې سړي نه یا د بل چا لاس ته ورغلی یا ترېنه چېرته موبایل ورک شوی دی او بل چا ریکور کړي دي او دا ویډیو چې ده دا په سوشل میډیا باندې راغلې ده. که تاسو کې هر څوک په خپل موبایل کې ځان سره دغسې تصویرونه ساتي نو نن سبا په پیسو باندې هم داسې اپلیکیشن میلاویږي چې هغه ستاسو دغه ډیټا په هغه اپلیکیشن کې محفوظ ساتي او که ستاسو نه موبایل ورک هم شي نو هغه ډیټا ستاسو محفوظه وي او هغه په ریکوري سره هم نه راپیدا کېږي. خو زما د خبرې مقصد څه دی؟ مقصد مې دا دی چې داسې ویډیوګانې د کورونو نه چې کله وایرل کېږي نو دا کار هغه سپک خلک کوي چې بل څه کار یې نه وي، فقط په کور کې ناست وي او دغسې کارونه کوي، یا که بهر ته هم چېرته ځي یا د پردو ښځو نه ریکارډینګونه کوي او داسې سپک کارونه کوي. بیا دا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې د دوی نه وایرل کېږي، د دوی عزتونه خرابېږي او د دوی عزت خو هسې هم نه وي. که د دوی عزت و نو دوی به پردو ښځو سره یا خپلو ښځو سره د کیمرې په سترګه باندې دا کارونه نه کول. دوی په دې کارونو کولو سره خپل نوي نسل ته، خپل بچو ته، خپل نوسو ته او خپلې کورنۍ ته څه پیغام ورکوي. یقینا که هر سړی دا سوچ وکړي که دا ویډیو زما بچی وګوري، لور، زوی، ښځه یا خور مې یا مور دا ویډیو وګوري نو په ما به بیا څه حال؟ بیا به هېڅوک هم پردو ښځو سره د بدکارۍ کولو کوشش نه کوي. د دې ویډیو مقصد مې هم همدغه و چې تاسو ته پکې یو سبق درکړم، تاسو ته یو پیغام درکړم چې د خدای لپاره د دې کارونو نه ځانونه وساتئ. دا کارونه هېڅ فایده هم نه کوي خو ستاسو عزت ورسره خرابېدلی شي او تاسو ورسره شرمېدلی هم شئ.